د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د چریکي جګړې ژمنه وکړه. احمد مسعود ویلي دي موږ به طالبانو سره نور جګړې ته دوام ورکړو، خو طالبانو تر دې مهاله څه نه دي ویلي. احمد مسعود ویلي که موږ له طالبانو سره د خپلواینې په اړه هم خبرې نه کوو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلي موږ له طالبانو سره د خپلواینې په اړه خبرې نه کوو او د خبرو میز ته دې ډلې د راوستلو لپاره په چریکي جګړې ته دوام ورکوو. د افغانستان د جبهه مقاومت جلاوطنه مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټاکنو ترسره کول دي، خو اوس مهال دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه په دوام وویل طالبان د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړۍ او د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود دا هغه خلک هغه ته وفادار دي او واک ته د طالبانو د راتګ پر ضد دي او د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې روان دي. احمد مسعود چې له بهر څخه د دغه ډلو څارنه کوي ویلي چې د افغانستان د مقاومت جبهې مجبوره شوي چې خپل تاکتیک بدل کړي، ځکه چې د سخت دریځو وسلوال طالبانو پر وړاندې نوره جګړې ته دوام نشي ورکولی. احمد مسعود ویلي موږ غواړو چې خپل تاکتیکونه بدل کړو. طالبان پر موږ زور دي او موږ له هغې سره نوره جګړې ته دا رقمي مخامخي دوام نشو ورکولی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.